روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 8مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات ابن سعد رحمه الله په طبقات الکبرا کې لیکلي چې په 3 هجري کال د رمضان المبارک میاشتې په 8مه نیټه امام حسن بن علي رضی الله تعالی عنه دې نړۍ ته سترګې وغړولې. همدارنګه د رمضان المبارک په همدې 8مه نیټه د عکا ښار محاصره د مسلمانانو د نومیالي اتل ظاهر بیبرس رحمه الله په مشرۍ پیل شوه. د 615 هجري قمري کال د رمضان المبارک په 8مه نیټه چې د 1218 زیږدیز کال د جون له لومړۍ نیټې سره سمون خوړ، کله چې په ښار کې میشتو صلیبیانو د مسلمانانو پر ضد باندې حملې پیل کړې، نو ظاهر بیبرس رحمه الله امر وکړ چې باید نور د صلیبیانو واکمني په نوموړي ښار کې پای ومومي، او که چیرې د دې ښار اوسیدونکي له اسلامي نظام څخه اطاعت نه کوي، نو مجاهدین به د ښار دیوالونه ونړوي.